قرآن د آیات مطابق دا به اوریجنل دی په خپله دی به نیچرلي دی به اختیار شي خو چینجز خو به دې وي په یو شکل خو به نه پاتې دا هم یو داسې کوډ دی چې دی به په یو ځای نه پاتې کېږي بدلي دغه به کېږي لکه د انسان زده کړې سره سره به معنی بدلېږي انسان معنی د قرآن پوره انسان په ذهن کې هم نشي راتلی هغه صرف د هغه ذات دی چا پې پوهېږي او هغه د دې دپاره ټکي د پوهېدو دپاره هدایت ورکړی چې خدای به دا بني ادم نو په هدایت وي په بل څه به نه پوهېږي بالکل او دا انسان به خپل غلطي په خپله بیا ومني مني به انکار نه کېږي دا ټیک ده چې لکه سروې شوې ده 65% کسان نن سبا دا منکر دي د یورپ دا سروې شوې ده چې هلته what is God نو 65% په دې باندې نه پوهېږي او چې څه پوهېږي نو هم پوره نه پوهېږي نو دا خبره ډېره پیچیده ده نه خو چې څوک مني خدای پاکو نو هغې هم خدای صحیح نه پېژني که نه چې مني یې نو هغې صرف د هغه هدایت مني چې دا هغه پېژندل یا د هغه بیا منلو دا به د هغه هدایت یې کني نه به مني نه د انسان وس دومره نشي پوهې وس نشي لکه پېژندل د خدای چې دي دا صرف د خدای په هدایت چې خدای څومره وغواړي نور انسان کې دومره دغه نشته خو انسان به کوشش کوي هغه شعر ما ته رایاد شو چې انبیاو د دنیا څخه خبر راوړه د الله خبر انبیاو راوړی بل چا نه شو انبیاو د دنیا څخه خبر راوړه خو هغې ته خو هم تا کړی بالکل او معرفت دی په وجدان باندې موقوف دی خو وجدان خو هم موقوف ستا په اختیار دی وجدان دی موقوف ستا په اختیار دا زما دغه نوي کتاب کې ړومبی دغه دی جوړ دا ړومبی بالکل د حضور علیه السلام لکه نبوت ما په یو شعر منلی دی هغه آخري پیغمبر دی هغه دا دی چې هغه دا د انکار نه کوي د خدای د لوري مظهري تکمیل ته ورسېده او بل رانه هېر شو شپه د معراج کې امام شوي د نبیانو کله امام شوي د نبیانو کله دا مطلب شو چې سروري تکمیل ته ورسېده زاړه منسوخ شو قرآن راغی بل کتاب نه راځي تا په راتلو پیغمبري تکمیل ته ورسېده تا په راتلو پیغمبري تکمیل ته ورسېده